کوچنۍ لورکۍ مور ته وویل موږ مړه کیږو. مور یې ډنډ سترګې پورته کړې، د کوټې چت ته یې وکتل. د کوټې چت نه د هوا نه مرمۍ له زوره زنبل و. غږ یې په ستوني کې بند شو. ورور یې وویل که تقدیر مو د مرګ فیصله نه وي کړی نه مرو. ښځه لګیا د وړې لور ته تسلي ورکوي، خو په زړه یې د ویرې توپان لګیږي. د ښار له هر کور نه د باروتو لوګي او د زخمي انسانانو زګیروي پورته کیږي. د ښځې په ذهن کې څه ور وګرځېدل. په منډه راولاړه شوه، د کور زړې کوټې ګوري او چغې وهي. حمزه زویه چیرته یې؟ د خدای لپاره غږ وکړه، کنه د مور زړه دې ودرېږي. ماشومه په چغو ژاړي، په خپلې مور پسې په وړو لاسو کې د هغې زوړ ټیکری نیولی منډې وهي. ښځې چې د حمزه غږ وانه ورېده منډه یې کړه. د کلا دروازه یې خلاصه کړه، سرتوره سر ووتله. پر سړک ګوري ډیری انسانان په خپلو وینو کې لیټ پیټ پراته دي. د ښار له هټیو د اور لمبې پورته کیږي. دومره ژوندي انسانان یې په نظر کې نه راځي چې مړه انسانان راسم کړي. د ښځې سر وچورلېده، بېهوشه په سړک راړنګه شوه. وړه ماشومه په چغو راغله، د مور په ټټر یې سر ورکېښود. مورې پاسه، د خدای لپاره ما چاته پرېږدې؟ هېڅوک نشته، زه ډېره وېرېږم. وړه ماشومه لګیا ده، د مور بېهوشۍ جسد ته ټکانونه ورکوي او په چغو ورته ژاړي. څه شېبه پس ښځه راپسې ده شوه. وړې لور ته یې وکتل چې په ټټر پورې کلکه نښتې. راپورته شوه لکه د لیونیو په څېر په سړک منډې وهي او تر خولې یو غږ راوځي: حمزه ته چیرته یې؟ له یوې پراخې کوڅې تېره شوه، یو ناڅاپه ودرېدله. سترګو کې یې تورو خوړو په ژړغونکي غږ وویل: دا ملت خدای د غدارانو د بد اعمالو کفاره په څومره مظلومیت ادا کوي. ورغله، انساني نیم سوځېدلی جسد ته یې اوښکې راتویې کړې. مخکې لاړه چې د خپل زوی حمزه لټون وکړي. څو متره وړاندې ګوري چې وړوکی حمزه په وینو کې سریښ د یو لیدلي دیوال سره پروت دی. د ښځې له خولې یو چیغه ووتله، ور منډه یې کړه. د زوی په جسد یې ور ړنګه شوه. چیغې وهي وایي: حمزه پورته شه، مور دې چاته پرېږدې؟ زه خو بې له تا ژوند نشم کولی. څه شېبه د ښځې سوې چیغې هوا ته پورته شوې او بیا همالته په هوا کې غیب شوې. وړې ماشومې د مور لاس ونیو چې راپورته یې کړي، خو د مور سر یې کراره په یو خوا کې کوږ شو او تر خولې یې نرۍ وینه وڅڅېده او ساه یې ورکړه.